د ناموس خبره کوم زه د ختم نبوت په مسله باندې اواز اوچتوم او هغې د یو غل د یو ډاکو د یو زناکار د یو بدکاره دپاره راوځي او دلته روغ بندوي او د هغې دپاره ولاړي پیغمبر علیه السلام ته ډېر لوی شان ورکړی دی ورفعنا لک ذکرک الله وایي پیغمبره موږ ستا شان اوچت کړی دی هېڅوک د هغه شان نشي ښکته کولی پیغمبر علیه السلام په اذانه کې یادېږي په کلمه کې یادېږي په هغه د قادیانیانو طرفداري کړې ده نو په هغې باندې نن په ټول ملک احتجاج هغه روان دی نو په دغه سلسله کې وایو انشاءالله چې زمونږ دغه اکابرین موجود وي دغه علما موجود وي دغه غیرتمن د نبی علیہ السلام په ناموس باندې سر ورکوونکي دغه مسلمانان موجود وي انشاءالله د دوی به دغه یو منصوبه هم کامیابیږي محترم ورونو موږ او تاسو په دې باندې د الله جل جلاله شکر ادا کړو چې نن موږ مومن قوم د دې علاقې سپین ږیري او نوجوانان او علماء کرام د ختم نبوت په دې اهمه مسله باندې راوتي دي او د خفګان اظهار یې کړی دی او دغه شان دینور او د ګرمۍ ته ولاړ دي نرم برداشت کوي ګرمیم برداشت کوي سختم برداشت کوي لوږ او تندم برداشت کوي یو هغه وخت چې مخکې به زمونږ او ستاسو ابا او اجداد او مشرانو علماء کرامو صحابه کرامو د ناموس رسالت باندې وینه پیش کوله خپل سرونه به پیش کول هرې قربانۍ ته تیارو نن مسلمان دومره کمزوری شوی دی دومره بېحسه شوی دی چې د هغه پیغمبر په ناموس باندې او دغه شان د ختم نبوت په دې اهمه مسله باندې دا دکان بندولو ته تیار نه دی دا ګاډي ودرولو ته تیار نه دی دا د کور نه راوتلو ته او روډ باندې ودرېدلو ته تیار نه دی دا زموږ د مسلمانانو د ایمان دغه کمزورې درجه ده هغه پیغمبر چې شپه ورځ به د دې امت دپاره دعاګانې کولې هغه مهربان پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت سره څومره ښېګړې څومره احسانات دي او سیرت کتابونه لیکي چې کله اسرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته حاضر شو دغه نه روح قبض کولو نو هغه ورته وویل چې په دې ځنکدن کې به سخت او تکلیف وي او که نه به وي هغه وایي چې ستاسو دپاره خو نشته دی خو چونکې د امت د ګناهګارانو باندې به خامخا سخت او تکلیف به وي جناب محمد رسول الله ته وفرمایل چې دغه زما د امت کمزوري او ګناهګارانو مسلمانانو زما د امتیانو هغه سخت او تکلیف په ما باندې کېده خو چې زما د امتي ته تکلیف ورونه رسي په هغه باندې سخته تېره نه شي هغه درد او دغه شان سخت برداشت نه کی محترم ورونو نن زمونږ دا حال دی وختي سحر کې دلته د یو پارټۍ د یو مشر دپاره د یو قیدي دپاره ټول بازار راوځي لیکن د پیغمبر د ختم نبوت په مسله کې څوک راوتلو ته تیار نه دی د ناموس رسالت په مسله کې څوک راوتلو ته تیار نه دی ای د مومن قومه زه تاسو ته په دې موقع باندې دا خبره واضحه کول غواړم چې زمونږ په سیاسي پارټیانو کې کم سیکولر جماعتونه دي او کم مذهبي جماعتونه دي هغې کې فرق دا دی چې زه د پیغمبر اواز اوچتوم او هغه د خپل قیدي دپاره اواز اوچتوم زه د پیغمبر د ناموس خبره کوم زه د ختم نبوت په مسله باندې اواز اوچتوم او هغې د یو غل د یو ډاکو د یو زناکار د یو بدکاره دپاره راوځي او دلته روغ بندوي او د هغې دپاره ولاړي د خپل پیغمبر د ناموس باندې هغې دې ته تیار نه دي چې راوځي او په دې روډ باندې احتجاج وکړي د هغې په حق کې خبره وکړي په دغه پارلیمنټ کې او په دغه صوبایي اسمبلۍ کې د پیغمبر په ناموس باندې خبره وکړي او دغه شان دغه خلک د ختم نبوت په اهمه مسله باندې راوتلو ته تیار نه دي محترم ورونو دا کومه فیصله چې دې جج کړې ده دا فیصله موږ په یو صورت باندې د دې منلو ته تیار نه یو او انشاءالله دا مسلمانان دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان دي
او دغه جج ته موږ د دې پلیټ فارم نه دا پیغام ورکوو چې دا خپله فیصله زر تر زره واپس کا او که چېرته تا دا خپله فیصله واپس نه کړله د دې علما کرامو چې کله موږ ته اعلان وکړه انشاءالله موږ به هر ځای ته ځان رسو او د خپل سر قربانۍ ورکولو ته انشاءالله تیار یو تیار یاستئ که نه یاستئ تیار دا کومه فیصله کړې ده دا د دې ملک سره هم غداري ده دا د دې ملک د آئین سره هم غداري ده دا د دې ټولو مسلمانانو سره غداري ده او دا فیصله موږ په یو صورت باندې موږ نه منو انشاءالله دا تحریک به جاري ساتو د دغه خلکو د ناپاک عزایم د دې مسلمانانو جوش او جذبې ته هیڅ قسمه نقصان نشي رسولی دا به دا فیصله هم واپس اخلي الله جل جلاله به ذلیله کوي خو موږ او تاسو به ثابت قدم اوسېږو او د علما کرامو او د مشرانو په اواز باندې به لبیک وایي او هر وخت او په هر ټیم باندې به دې مسلې راوتلو ته تیاري د دې نعرې جواب ټول په تیزی سره راکړئ قادیانی کا جو یار ہے قادیانی کا جو یار ہے قادیانی کا جو یار ہے جزاک الله د ناظم صاحب د قادیانانو طرفداري کړې ده نو په هغې باندې نن په ټول ملک احتجاج هغه روان دی نو په دغه سلسله کې دلته چې کوم ملګري راجمع دي موږ د هغې شکریه ادا کوو زما عزتمن دوستانو وړاندې تاسو ته مولانا عبدالمنان صاحب مختصر ذکر وکړو زمونږ په دې ملک کې اکثریت دا د مسلمانانو دی 98% مسلمانان دي او بیا دلته زمونږ په دې ملک کې کفار اوسېږي چې کوم په اقلیت کې دي دوه قسمه خلک په دې ملک کې اوسېږي یو مسلمانان دي او یو کفار دي اقلیت کې چې کوم دي لکه عیسایان شولو هندوان شولو سیکان شولو دا کافران دي دا زمونږ اقلیت دی او زما عزتمند مسلمانان د هغوی خپل حقوق دي 98% مسلمانان دي بیا چې کوم دلته اقلیت اوسېږي نو هغه اقلیت ته اسلام هم خپل حقوق ورکړي دي او زمونږ د پاکستان آئین هم ورته خپل حقوق ورکړي دي عیسائی اوسېږي موږ څه غلنۍ کې هم دلته اوسېږي نه پې څه پابندي شته نه څه خبره شته دی سیک اوسېږي زمونږ د پارلمنټ ممبر هم ګرځي او خپل چې کوم دغه ژوند دلته کوي خو یو قادیانی کافر دی قادیانی داسې کافر دی چې د زندیق کافر ویلی کېږي دته نه اسلام حق ورکړی دی او نه زمونږ آئین دته حق ورکړی دی په سن 73 74 کې چې کله د قادیانی دلته د مسلمانانو سره اختلاف رالی او هغه چې کوم دغه قادیانی پیغمبر ګڼي چې څومره قادیانیان دي او بیا د هغې سره چې کوم د یو طرف ته عقیده دا ده او بل طرف ته ځان ته مسلمانان وایي نو په دې خو عام مسلمان هم پوهېږي چې زموږ ستاسو آخري پیغمبر چې موږ ته قرآن ویلی دي او موږ ته حدیث ویلی دي هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی د هغه نه پس خو څوک راځي او د پیغمبرۍ دعوه کوي دا مسلمان کیدی نشي دا کافر دی نو مسله چې کوم دی هغه زموږ پارلمنټ ته لاړه په 73 74 کې پارلمنټ دا فیصله وکړله او پارلیمنٹ چې کومه فیصله وکړي او کوم قرارداد کوم بل پاس کړي هغه ستا د آئین حصه ګرځي نو اکثریت ته بلکې ټول پارلیمنټ متفقه طور باندې دا فیصله وکړله چې د قادیانی که دا عقیده وي چې دی اوس زه پیغمبر یم او د هغه چې کوم متبعین دی هغه دا عقیده وي چې دا زموږ پیغمبر دی دا د سره مسلمان کیدی نشي نو زموږ آئین ته دا خبره وختله چې د نن نه پس به قادیانی ځان ته مسلمان نه وي او نه به د اسلام اصطلاحات چې کوم دغه استعمالوي نه به خپل تبلیغ کوي خو به هر حال زمونږ آئین چې کوم دغه دا غیر مسلم هغه قرار کو خو هغه مرتد کافر زندیق کافر اقلیت والا نه چې کوم عیسائی او وغیره دی نو زمونږ آئین هم د باندې څه پابندۍ نه ولګولې او اسلام هم پې پابندۍ نه ولګولې خو به هر حال بیا تقریبا چې د 19 نه دا کیس چې کوم کیس کې فیصله اورېدل شوې ده دا د 19 نه 2019 نه دا فیصله روانه ده و 2019 کی قادیانی را پاسیدو او یو تفسیر چی رضان کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد الحمدللہ رضی اللہ من خلق نندا فیصلہ وکړلا چې چیف جسټس چې کومه فیصله کړې ده د قادیانی په باره کې هغه ټولو ته نامنظوره ده هغه چیف جسټس ته وایم چې خپله فیصله واپس واخله ځکه دا وطن د لا اله الا الله په اواز باندې آزاد شوی دی دا وطن د قادیانیانو نه دی دا خاوره د مرزالیانو نه ده دا خاوره د محمد عربي د علمانو ده که
فیصله دی وانغستله لکه څنګه قادیاني په وړاندې چې اواز فیصل خالد غازي اوچت کړی دی الحمدلله هر یو مسلمان د ضلع مومن هر یو کس هر یو کارکن هغه غازي خالد فیصل ګرځېدلی دی